السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د اووم درس دوهمه برخه ده. عنوان په قرآن کریم کې دروند او سپک اسمونه پیژندنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سورة یوسف دوهم نمبر آیات ده. بېشکه موږ قرآن په عربي ژبه نازل کړ چې تاسې پوه شئ او عقل وکاروئ. زموږ د دې برنامې هدف دا ده چې موږ عربي زده کوو تر څو په قرآن پوه سو او له قرآن څخه پند واخلو. کله چې لمانځه ته درېږو نو د لمانځه په معنا پوه سو. په لمانځه کې مو خشوع راسي. نننۍ موخې مو څه دي؟ په قرآن کریم کې دروند او سپک اسمونه پیژندنه. په سورة الاعراف 104 105 او 109 آیاتونو کې تېر درس ته بیا یو کتنه. دروند اسم څه ته وایي؟ سپک اسم څه ته وایي؟ دروند اسم هغه دی چې د کلمې پای کې د نون غږ ولري، او سپک اسم هغه دی چې د تنوین نون له منځه ولاړ اصلي نون نه لري کېږي. یعنې په اصل کې ټول نومونه، ټول اسمونه په قرآن کې څه دي؟ یعنې دروند اسمونه دي. خو په کومه حالتو کې موږ یو دروند اسم په سپک اسم بدلولی سو؟ انشاءالله هغه به سبا درس کې ولولو. د مؤنث اسمونو سپک ډول او د مذکر اسمونو سپک ډول. د مؤنث اسمونو سپک ډول رفع حالت څه ده؟ مسلماتو، مسلمتا، مسلماتو. نصب حالت چه ده؟ مسلمتا، مسلمتی، مسلماتی. جر حالت چه ده؟ مسلمتی، مسلمتی، مسلماتی. آیتای د نون غږ واورید. کله چې د نون غږ وانورید نو دا چه ده؟ دا د مؤنث اسمونو سپک ډول ده. د مذکر اسمونو سپک ډول چه ده؟ رفع حالت مسلمو، مسلما، مسلمو. نصب حالت چه ده؟ مسلمه، مسلمی، مسلمی. جر حالت چه ده؟ مسلمی، مسلمی، مسلمی. آیتای د نون غږ واورید. که چیرې د نون غږ هم نه یې اورېدلی، دا شی د مذکر اسمونو سپک ډول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمین. سورة الاعراف 104 آیات. ترجمه یې دسته. موسی علیه السلام وویل: ای فرعونه، زه د کائناتو د څښتن لخوا استازی راغلی یم. دلته لومړی دغه ته راځم اسم ته. دلته شی وینو؟ دلته وینئ رسولون. ښه، په رسولون کې ته د نون غږ واورید، نو چې کله چې د نون غږ هم واورید دا څه ده؟ دا دروند اسم ده. نو زه به درته ورسره ولیکم چې دا شی سو؟ دروند اسم سو. ربي. آیا د نون غږ هم واورید؟ کله چې د نون غږ هم وانورید نو دا شی ده؟ دا خپله شی ده؟ سپک اسم ده. دلته به نشته کم. دلته راځم. العالمین. ما په تیر درس کې وایي که چیرې د اسم په سر کې الف او لام ولیدل، دا په دې معنا چې نه څه لري؟ نه دروند او نه سپک ډول لري. راځو بل سلاید ته ځو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فارسل معي بني اسرائیل. ترجمه یې داسې ده: نو له دې امله بني اسرائیل زما سره ولېږه. ښه، دلته وینئ بني. بني څه معنا؟ بني اولاد ته وایي. ښه، دلته تاسې آیا د نون غږ واورید؟ نه، د نون غږ هم وانورید. نو که چیرې د نون غږ وانورید، دلته ورته لیکم سپک اسم. سورة الاعراف 109 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم. په دې سره د فرعون د قوم شانو په خپل منځ کې سره وویل په یقیني توګه دا سړی ډېر ماهر کوډګر دی. موسی علیه السلام ته وویل نو زه دلته دوه اسمونه لرم، یو قومي بل ساحر. قومي، آیا تاسو د نون غږ واورئ دلته؟ نه، چې د نون غږ هم وانورئ نو دا څه ده؟ سپک اسم ده. دلته به نو شته کمه. ساحرون، ساحرون. آیا تاسو د نون غږ واورید؟ هو، د نون غږ هم واورید. د پای غږ لري یا د پای تورو ترتیب لري؟ د پای غږ لري. دا څه ده؟ دا دروند اسم ده. که څوک درته ووایي چې د دې سپک ډول یې راته وایي، ته به څه ورته وایې؟ ساحرو. یادونې زموږ درس د قرآن کریم آیاتونو ګرامري تحلیل ده. هره ورځ به انشاءالله 10 دقیقې درس لولو. منبع به قرآن کریم وي. خپلې ټولې یادونې او پوښتنې په کومنټ کې راته ولیکئ، او له ټولو نه مې دا یوه هیله ده چې سورة الاعراف له 103 آیات څخه تر 114 آیاتونو پورې تلاوت کړئ او سپک او دروند اسم مشخص کړئ. نو انشاءالله تاسې دا نننی ګرامر چې زده کړ، تاسې به وکولی سئ چې په قرآن کې دروند او سپک اسم مشخص کړئ. او انشاءالله سبا به زه څو دلیلونه تاسې ته مشخص کړم چې ولې مو یو دروند اسم په سپک اسم بدلولی سو. اوس تاسې پوه سواست چې دروند اسم څه ته وایي او سپک اسم څه ته وایي. د نننۍ درس لنډیز په قرآن کریم کې موږ دروند او سپک اسمونه وپېژندل. په سورة الاعراف کې 104 105 109 آیاتونو کې. نننۍ درس همدلته پای ته ورسېد. تاسو ته ښه وخت غواړم. په دعاو کې مې مه هېروئ. خدای پامان.